الله الرحمن الرحيم. وحضور المبصر عند الباصرة من هذا القبيل. شارح قاضي دا خبره کوي حضور او وجود د مبصر د هغه شي چې لیدل کېږي عند الباصرة هغه حس باصره چې سترګه ده من هذا القبيل دا د همدې قبیلې نه ده، یعنی دا هم علم حضوري ده، دا هم علم څه شی ده؟ حضوري ده. او علاقه پکې د مصاحبت فی الوجود ده، علاقه پکې د چا ده؟ مصاحبت فی الوجود. پوه شو باندې دغه حس باصره چې دغه سترګه او دغه مبصر چې ده ته مصاحبت فی الوجود شته که نشته؟ ګوره په ابصار کې درې قول دي، درې مذهب دي. یو قول او یو مذهب دا ده چې دا ابصار او لیدل څنګه کیږي، یعنی باصره څنګه ادراک کوي. و ادراک د باصره یا ابصار هر رقم تعبیر چې کې دا کیږي په خروج د شعاع سره د باصرینا چې دا شعاع ورسیږي چاته؟ مبصر ته. یعنی ما چې تا ته وکتل نو د سترګو نه شعاع خارجيږي، هغه شعاع چې کله مبصر ته ورسیږي نو ابصار وشو. په دې باندې پوهیږي ان شاء الله. او دویم قول دار چې ابصار کیږي څنګه؟ په انتقاش د صورت د مبصر سره په باصره کې صورت د مبصر دا کوم شی چې لیدل شي دغه رسم شي په چا کې، انتقاش معنا ارتسام رسم کېدل، دا رسم شي په چا کې، حاصل شي په چا کې؟ په باصره کې، نو ابصار وشي. پوهیږي. او دریم چې ده کنه چې نه وجود او حضور د مبصر عند الباصره دا په ابصار کې کافی دی. بس دا حضور حاضرېدل د مبصر، وجود د مبصر عند الباصره دا په ابصار کې کافی ده. همدغه چې دا د اشراقیینو رایه ده. نو ځکه دی وی حضور د مبصر عند الباصره من هذا القبيل دا د همدې قبیلې نه ده، یعنی دا علم حضوري ده. او علاقه چیه ده؟ علاقه مصاحبت فی الوجود. هذا دغه مذکور مما ذهب الیه الاشراقیون چې هغې ته ذهاب اشراقیونو کړی ښه. وتفصیله تفصیل د ابصار وتحقیق ما له وما علیه، وتحقیق ما له تحقیق د هغه څه له چې هغه نافع دي د مذهب ثالث لره، وما او هغه تحقیق د هغه څه علیه چې هغه وارد دي په چا باندې؟ په دې مذهب ثالث باندې. ما ته وګوره وتحقیق ما تحقیق د هغه څه له چې هغه نافع دي چا لره؟ د مذهب ثالث لره په ابصار کې. وما او هغه څه علیه چې وما او هغه اعتراض علیه چې وارد دی په چا باندې؟ په دې مذهب ثالث باندې. مما دا داسې شی ده یقتضي بسطا فی الکلام چې تقاضا د تفصیل کوي په کلام کې. یعنی دا اوږد خبره ده. ما ته وګوره منګه دا ویلې چې په ابصار کې څو مسلک دي شابسي. په اول مسلک باندې دوه اشکال پیدا کیږي، په دویم باندې یو اشکال پیدا کیږي او دا غینه جوابونه هم شته دي، او په دریم باندې اشکال پیدا کیږي. خود اشراقیینو په نسبت باندې بیا هم دا دریم مسلک هغه راجح ده. اول مسلک دا دی کنه چې ابصار څنګه کیږي شابسي؟ خروج د شعاع د باصرینا چې ورسیږي چاته؟ مبصر ته. پوهیږي. شعاع چې دي کنه امغه ذرات دي کنه. تا چې کله یو برق رڼا که نو د رڼا کې یو ذرات ښکاري که نه غواړي؟ یو ذرات پکې ښکاري که نه ښکاري؟ نو هغه چې کله ورسیږي تا ته نو خو پته ولګي ولیدلی شي. نو دغه شان شعاع چې دي دا د چا شته؟ د سترګې هم شته. په دې ورسېدي. په دې باندې دوه اشکاله پیدا کېږي. یو اشکال دا دی چې ته وایې ابصار چې ردا کېږي په خروج د شعاع سره، نو بیا خو په کار دا ده چې دغه نفوذ یعنی داخلیدل، نفوذ په معنا د داخلیدلو سره، دا داخلیدل د دې شعاع دا په خزف کې د خټې یو کدوړی راوخله. خزف څه معنا؟ د خټې یو لو هغه راوخله، یو شی ته جوړ که د خټې یو لوټه مثلا یا بل څه. په دې خزف کې باید دا نفوذ او دخول د دې شعاع دا اولاوي د نفوذ د دې شعاع نه په شیشه کې. ولی؟ ځکه مسامات د دې خزف دا فراخه دي، هغه سوري واړه سوري شته. مسامات د دې خزف دا فراخه دي د چا نه؟ د شیشې نه. په دې باندې سلیمات وګوره
جسم چې نه کنه د متکلمینو په نسبت باندې مرکب دی کنه داسې اجزاونه چې هغه تجزا نه قبلي. نو په دې هر جسم کې واړه واړه مسامات شته دي خو موږ او تاسو ښکاري نه پوه شوي. نو دا مسامات د دې خزف د دې خاورو لوټه یا د خاورو لوخی دا فراخه دي د مساماتو د چانه د شیشې نه. نو باید چې نفوذ او دخول د دې شعاعو دا اولاوي د نفوذ او د دخول د دې شعاعو نه په چا کې په زجاج کې. او حالانکه داسې نه ده بلکې ادراک د دواړو یو شی دی. ادراک د دواړو شی دی یو شی دی. په دې باندې پوهېږي. دا د یو اعتراض. دویم اعتراض دا چې ته وایې دا ابصار چې دا په خروج د شعاعو سره کېږي د باصرې نه نو بیا خو په کار دا ده چې اول ادراک د قریب وشي د هغې نه بعد بیا ادراک د چا وشي د بعید وشي. لکه په سپوږمۍ او په ستورو کې راوخله سپوږمۍ چې دا قریب دی که نه موږ ته په نسبت سره چا ته ستورو ته چې موږ داسې وګورو نو د ستورو او د سپوږمۍ ادراک یو وخت کې کېږي. حالانکه چې ته وایې ابصار کېږي په خروج د شعاعو سره د باصرې نه نو دغه شعاع خو قریب ته اول رسیږي که نه د چا نه د بعید نه. او بره موږ وګورو نو د دې پکې او د دې دیوال ادراک د دې چت ادراک یو وخت کې وشو. حالانکه که ابصار په خروج د شعاعو سره شي نو باید اولا ادراک د چا د پکې هغې نه بعد به ادراک د چا وي د چتې. ولې ځکه شعاع چې قریب ته زر رسیږي که نه. په دې باندې پوه شوي. دا څو اشکاله شو؟ دوه اشکاله شو په اول مسلک باندې. د دغه دوه اشکالونو جوابونه شته جواب یې وکوه. اول دا ده که نه چې ته ابصار که چېرته په خروج د شعاعو سره سي نو بیا خو نفوذ د دې شعاعو باید په دې خزف کې خزف هم پیژندلی که نه دا اولاوي د چا نه د شیشې نه. نو ته به جواب وکړي چې په خزف کې د شعاعو نه د نفوذ د دې شعاعو نه چې معنی دی د اولویت نه چې معنی دی هغه د کدوریت دی. څه شی دی؟ هغې کې خړوالی دی که نه پوه شوې. دغه کدوریت او دغه خیریوالی دا خړوالی دا د دې نفوذ د شعاعو نه شی دی معنی دی. او په زجاج کې هغه شته پوه شو ورباندې. دویم اشکال نه جواب وکړه چې مولا صاحب دا اشکال هلته پیدا کېدو چې ته وایې ابصار که په خروج د شعاعو سره شي نو باید چې ادراک د قریب دا اول وي د چا نه د ادراک د بعید نه. نو دا اشکال هلته پیدا کېږي که دا خروج د شعاعو چېرته تدریجي وی څه شی وی تدریجي وی خو نه خروج د شعاعو تدریجي نه دی بلکې دا دفعي دی. یک دم خروج د شعاعو کېږي او مبصر باندې لګېږي. مبصر باندې داسې نه چې اول نږدې ته ورسېده بیا چاته بعید ته داسې نه ده بلکې دا دفعي دی دفعي. نو ځکه ادراک د قریب او د بعید شی دی یو برابر دی پوه شو ورباندې. دویم باندې اشکال پیدا کېږي چې ته ابصار کېږي په ارتسام او انتقاش د صورت د دې مبصر سره په باصره کې. نو معترض وایي چې زه تا نه پوښتنه کوم مقدار کبیر یو جسم کبیر ته وایې چې د ده صورت هغه رسم کېږي په چا کې په باصره کې. نو دغه مقدار کبیر به حاصلیږي یو صورت به رسم کېږي په باصره کې سره د دې کبر او د تشخص نه سره د دې لویوالي او د چا نه د تشخص نه د چې کومه هغه ځانګړتیا ده پوهېږي. او یا به رسم کېږي په باصره کې بغیر د کبر او د چا نه د تشخص نه. که چېرته دا رسم کېږي او حاصلیږي په باصره کې سره د کبر سره د دې لویوالي او سره د دې ځانګړتیا نه نو بیا خو ارتسام او حصول د کبیر راغی په صغیر کې او که نه هغه دا کتاب دی دا مقدار کبیر دی که نه باصره شی ده خو مقدار صغیر دی وړوکی ده پوهېږي. او که چېرته دغه مقدار کبیر بغیر د کبر او د تشخص نه حاصلیږي په دې باصره کې بغیر د دې نه حاصلیږي نو بیا خو دغه مقدار کبیر د حاصل بنفسه نشه که نه و دی سره د دې کبر او سره د دې خپل تشخص نه چې د دې تشخص د وجې نه دی د دې نورو اشیاو نه ممتاز ده د دې سره چې په دې باصره کې حاصل نشي نو بیا خو دا په خپله باندې حاصل شو نه که نه دا خو به هلته په خپله باندې حاصل کېږي چې سره د دې کبر او د تشخص نه حاصل شي سره د کبر او تشخص نه حاصل شي. په دې باندې پوهېږي. نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب زه یم چې دغه مقدار کبیر سره د کبر او د تشخص نه په باصره کې رسم کېږي او حاصلیږي. او که ته وایې چې بیا خو حصول او ارتسام د کبیر راځي په صغیر کې او دا نشي کېدلی زه یم ارتسام او حصول د کبیر په صغیر کې دا په وجود خارجي کې نشي کېدلی په وجود خارجي کې هو که نه. اوس مثلا یو لوټکه ده هغې کې یو دیګی اوبه اچولی کېږي یا په لوټکه کې دیګی کېښودلی کېږي
نو حصول د کبیر په صغیر کې په وجود خارجي کې نشي کېدلی او دغه ارتسام او حصول د صورت د کبیر په چا کې په باصره کې دا خو په اعتبار د وجود خارجي سره نه ده کنه په دې باندې پوښ دا په اعتبار د وجود خارجي سره ده په اعتبار د وجود خارجي سره وای نو مقدار کبیر چې په سترګه کې حاصلېدل به سترګه ور سره ختم شي ولنده شي دا خو وجود ارتسامي ده دا خو وجود پوښ له خیره دغه شان په دریم باندې مشکال پیدا کیږي دریم باندې اشکال دا چې ته وای ابصار څه ته وای حضور د مبصر عند الباصره حضور د مبصر نو معترض وي چې ابصار کله حضور د مبصر عند الباصره شو نو بیا خدا ابصار علم حضوري شو چی شو او په علم حضوري کې خو علم معلوم شی واحده وی کنه نو بیا خو چې کله مبصر معدوم شي نو بیا د علم هم معدوم شي او حالانکه د مبصر په عدم سره عدم د علم راځي نه ما ته ولیدلې هغه د اوس کته مړم شي خدا نه خاصه ختم شي نو بیا هم هغه علم ختميږي زما ستا په شکل او صورت باندې نه په دې باندې پويږي نو ته جواب وکړي چې مولا صاحب اشراقیین چې دا خبره کوي چې ابصار چې د عبارت ته د حضور د مبصر عند الباصرین نو کله چې دغه مبصر موجودي کنه کله چې دا مبصر موجودي نو بیا خو مشکل نسته کنه خبر حالت پیدا کیږي چې کله دا مبصر شي معدوم شي نو کله چې دا مبصر بیا معدوم شي نو بیا د مثل او مثال دا حاضر عند الباصره ما ته تفسیر ګناه کاری خو دوی د دې قائل لي خا دوی د دې قائل لي چې دغه مبصر کله معدوم شي نو د دې د مثل او مثال دا بیا حاضر عند الباصره په دې باندې دا د حس د حکم نه خلاف دی ګوره حس خو وای چې نه کله معدوم شو بس خبره ختم شو کنه چې پناه شو بس خبره ختم شو پویږي ور باندې خو نه چې کله پناه شي نو بیا د مثل حاضر عند الباصره امغه حضور د مثل لا کافی دی په علم حضوري کې سر په خلاصيږي ان شاء الله ها پوښول خیره وتحقيق ما تحقیق د هغه څه له چې هغه نافي دي چالره د مذهب ثالث لره وما او هغه اعتراض عليه چې وارد دی په دې مذهب ثالث مما يقتضي دا داسې څه چې تقاضا د تفصیل فی الکلام کوي نو ما له هغه دوه اعتراض دي چې په مسلک اول باندې دي او هغه یو اعتراض چې په مسلک ثانی باندې ده او ما علیه چې ده هغه اعتراض چې په چا باندې ده مذهب ثالث باندې ده ها فإن قلت يجوز أن يتعقل تلك القوة ما تقولي متوجي شيخا مخي په شرح کې منګه دوه تنبيه بیان کړي به په دې خبره باندې چې وجود الشيء للشيء بالعينيت دا منات د انکشاف ده دا مدار د انکشاف ده یو تنبيه دا وکنه ما ته ګوره چې زمونږ دغه قوه عاقله چې دا نفس ناطقه ده دا ادراک د نور اشیاء کوي کنه کوي نو چې ادراک د نور اشیاء کوي نو خود نفس ادراک هم کوي کنه د خپل ځان ادراک به هم کوي و دغه قوه عاقله د دې ادراک چې د قوه عاقله کې یا به بنفسها کوي یا به بل قوت کوي یا به شي کوي بل قوت کبل قوه کوي نو د هغه بل قوت چې د نفس ادراک کوي په بل قوت سره به کوي نو بیا شي راځي تسلسل راځي او کچیر ته په خپل باندې کوي نو خو هم دا ثابت شو کنه چې وجود شیء لشیء بالعینیت دا مدار ده انکشاف ده په دې باندې پویږي ان شاء الله دا یو تنبیه شو په دې تنبیه باندې اوس اشکال پیدا کیږي شارح قاضی بیانوي هغه دا چې مولا صاحب دل تدریس صورت دي یو صورت دا دی چې منګه په کوم قوت سره ادراک د نور اشیاء کو چې هغه د نفس ناطقه ده دغه قوت چې په خپل په د باندې علم راځي کنه دای منکشف ګرځي نو دای به یا منکشف ګرځي به نفسها یا به منکشف ګرځي په بل قوت سره او یا به منکشف ګرځي په حالت ادراکی سره څو احتمال دي یا به منکشف ګرځي به نفسها بغیر د بل قوت نه بغیر د حالت ادراکی نه یا به منکشف ګرځي په بل قوت سره او یا به منکشف ګرځي په حالت ادراکی سره اوس په دغه تنبیه کې منګه دغه یو احتمال باطل کړی دا چې دا په بل قوت سره منکشف نشي کېدلی ځکه بیا چې راځي تسلسل راځي کنه دا بل قوت انکشاف بیا په بل قوت سره هغه د بل قوت عاقله انکشاف بیا په بل قوت سره په دې باندې پوهیږي دا یو منګه باطل کړی په شرح کې او دغه په دې دریو کې دغه یو خو زموږ مطلوب دی کنه په دا دریو کې دا یو خو زموږ مطلوب دی کنه چې دا منکشف بنفسها ده او علم حضوري دی کنه دا زموږ مطلوب ده
چې انکشاف په د باندې او علم د بغیر د واسطې نه دا خو موږ مطلوب ده. نو موږ مطلوب هلته ثابتېږي چې کله دا دواړه موږ باطل کو کنه دا نور دواړه یو مو باطل کړی دا بل مو نه دی باطل کړی نو ځکه جایز ده چې دغه قوه عاقله یې موږ دا منکشف وي په حالت ادراکي سره، یعنی د انکشاف واسطه حالت ادراکي وي، نو خو بیا علم حضوري نشو کنه، علم حضوري نشو. پوهېږي ان شاء الله سر په خلاص شو. نو دا اشکال دی په چا باندې؟ په اول تنبیه باندې. دغه شانې دغه اشکال په د دویمه تنبیه باندې هم راځي. دویمه تنبیه دا دی چې کله یو شی صورت ستا صورت چې دا حاضر شي هغه قوه عاقله ته نفس ناطقه ته چاته قوه عاقله ته نفس ناطقه ته. نو په دغه صورت باندې علم بغیر د واسطې نه ده کنه، ده بغیر د واسطې نه ده کنه. نو دغه علم د نفس ناطقه په دا صورت ستا باندې چې بغیر د واسطې د بل صورت نه یا د بل شي نه ده، دا په دغه صورت کې دوه خبرې دي کنه دي، یو تجرد ده ځکه مجرد ده کنه، او بل وجوده للنفس الناطقه بالناطیت، بل دا چې دا موجود دی حاضر دی نفس ناطقه ته په طریقې د چا سره؟ د ناطیت سره. نو دغه تجرد او دا وجود للقوه العاقله دا په طریق اولا سره په خپل په نفس ناطقه کې شته دي، په خپل د قوه عاقله کې شته دي. ولې؟ ځکه تجرد د نفس ناطقه او د قوه عاقله ذاتی ده او تجرد د دې صورت بعمل عاملین ده. وکنه دا خو ستا صورت دی کنه، او چې ما ستا تصور کو ستا صورت حاصل شو ته خو مادي کنه، ته خو مجرد نه، او چې کله ما ستا تصور کو صورت حاصل شو نو دا بعمل عاملین مجرد شو کنه شو. او وجودم چې د نفس ناطقه ته دا به طریق تمام ده. ولې؟ ځکه وجود د دې صورت نفس ناطقه ته به طریق ناطیت ته دا صفت ده کنه، او کنه صورت علم د عالم صفتی، او وجود د دې نفس ته دا به طریق العینیت ته. کوم وجود اقواوی؟ وجود به طریق العینیت کنه. نو چې صورت باندې د نفس ناطقه علم بغیر د واسطې نه ده، نو په خپل په نفس ناطقه باندې هم علم د نفس ناطقه بغیر د چا نه وي؟ د واسطې نه وي. نو ثابت شو چې وجود الشیء للشیء بالعینیت مدار ده انکشاف ده. دا دویمه تنبیه وکنه. په دې تنبیه باندې مشکل پیدا کیږي. هغه دا دی چې مولا صاحب دغه صورت دا به یا منکشفي په حالت ادراکی سره، یا به منکشفي په بل صورت سره، یا به منکشفي بنفسها. دا مدعای منګه کله ثابتېږي چې دا منکشف بنفسها شي، علم په دې صورت باندې بغیر د واسطې نه راشي. او دلته په دې تنبیه ثانی نو دغه به کله ثابتېږي چې دا دواړه احتمال منګه باطل کو کنه. او په دې شرح کې منګه کوم احتمال باطل کړي چې انکشاف د دې صورت په واسطه د بل صورت سره نه ده، چې انکشاف د دې صورت په واسطه د بل صورت سره نه ده. نو خو یو احتمال خلافات لري کنه چې انکشاف څنګه شي شابسه په دې باندې ورسېني. نو دا دواړه اعتراضونه دي، یو په اول تنبیه باندې بل په دویمه تنبیه باندې. نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب حالت ادراکی چې لیکنه د لسره واسطه د انکشاف دنه، حالت ادراکی چې د لسره واسطه د انکشاف دنه پوه شور باندې. ولې دوی دا وایي کنه چې حالت ادراکی چې د لسره واسطه د انکشاف نه ده. ولې؟ ځکه که حالت ادراکی چیرته واسطه د انکشاف شي، نو حالت ادراکی چې کله حاصل شو نفس ته، نو په دغه حالت ادراکی باندې علم یا به په واسطه د بل حالت ادراکی سره وي، او یا به بغیر د واسطې نه وي، یا به په واسطه د بل حالت ادراکی سره وي، یا به بغیر د که په واسطه د بل حالت ادراکی سره وي. نو بیا دوه نقصان پیدا کیږي، یو خو تسلسل پیدا کیږي، او بل چې دی کنه وجود د امثال کثیره ورازي. او کنه دا صورت دا حالت د دې حالت مثل او دا د دې مثل او دا د دې مثل، وجود د امثال کثیره شو کنه شو. پوهیږي؟ ها. او کچیرته علم په دې حالت باندې بغیر د واسطې نه وي، نو بیا ترجیح بلا مرجح راځي په نسبت سره صورت ته. دا حالت ادراکی صفت د نفس، دا صورت هم صفت د نفس، دواړه عبارت دي د علم نه. نو علم په حالت باندې معترضه ته وي چې دا بغیر د واسطې نه ده، او علم په صورت باندې ته وي چې نه بل واسطه ده، ځکه ته خو نه منې کنه بلا واسطه خو ته نه منې. نو ترجیح بلا مرجح شو کنه شو. او په نسبت سره قوه عاقله نفس ناطقه ته ترجیح د مرجح راشي که چیرته انکشاف دغه حالت ادراکی بغیر د چا نشي، د واسطې نشي. ولې؟ ته وایي چې حالت ادراکی باندې علم بغیر د واسطې نه ده، او په علم د نفس ناطقه په نفس ناطقه باندې بل واسطه ده، یعنی حضوري نه ده، دا خو ته نه منې. نو دا ترجیح د مرجح ده. ولې؟ ځکه علاقه د حالت ادراکی د نفس ناطقه سره علاقه د ناطیت ته، او علاقه د نفس ناطقه سره علاقه د عینیت ته، علاقه د عینیت تقواوی د علاقه د چانه ناطیت نه.
په دې باندې پوهیږي. نو څنګه یو باندې علم بغیر د واسطې نه په حالت ادراکي باندې او په نفس ناطقه باندې علم په واسطې د حالت ادراکي سره په واسطې د چا سره پوه شو ور باندې دواړه ور سره جواب شي کنه پوه شو. فإن قلت کته په اعتراض کې يجوز جائز دا يتعقل چې تصور کې دغه قوت نفسها د خپل نفس ټیک یعنی علم څنګه شي يتعقل په معنا د علم سره ده يتعقل په معنا د چا سره وكذلك هم دغه شان هغه صور القائمه چې قائم دي به تر دې نفس پورې به حالت ادراکیه ان تصور کې په حالت یعنی دا منکشف سي په چا سره هغه حالت ادراکی زائد چې زائد دی علیها په دې صور باندې نو فلا يلزم لازمي کونها کون د دې چا د دې صور عقلا دا علم شو والعلم حضوري کې علم معلوم بیا یو شی نو چې کله علم حضوري نشو بیا علم نشو کنه په دې باندې پوهیږي نو دغه فلا يلزم لازمي كونها كون د دې قوت عقلا څه شي علم بل عاقلا ومعقولا فقط بلکې دا عالم او معلوم شو فقط علم نشو علم حضوري نشو په علم حضوري کې کنه علم معلوم عالم شي وي یو شی وي په دې پوهیږي پوهیږي له خیره نو قلت ز جواب کوم چې لا يخلو خالی بنوي دا حالت اما ان يعلم تلك الحاله یا بدقه حالت چې کنه دا معلومي به حالت اخرى په چا سره یعنی کې انکشاف د صورت او انکشاف د نفس ناطقه په واسطه د حالت ادراکی سره شي علم حضوري نشي نو بیا پختنه کوم دغه حالت باندې به علم می کړم نوي علم په دې حالت به یا به حالت اخرى وي نو فيتسلسل الامثال بالفعل نو تسلسل د امثال راغی بالفعل لا اله نهایه یعنی وجود د امثال غیر متناهیه راغی دا حالات په خپل من کې امثال دي کنه دي امثال دي کنه او والا کچیرته علم په دغه حالت باندې په واسطه د بل حالت سره نوي نو بیا څه لازميږي په نسبت سره صورت ته ترجیح بلا مرجح راځي او په نسبت سره نفس ناطقه ته قوه عاقله ته ترجیح ده مرجح راځي نو ویلا کچیرته دغه حال علم په دې حالت باندې په واسطه د بل حالت سره نشي نو فمنات المعقولیه نو مدار د معلومیت فی تعقلها په تعقل د دې چا کې د دې حالت کې لتلک الحاله دغه حالت لره او کنه علم بلا واسطه شو کنه نو علم د دې حالت په دې حالت باندې مدار د معقولیت شي شو نفس وجودها نفس وجود د دې حالت للقوه العاقله چا لره قوه عاقله لره وکذا فی تعقلها او دغه شان په علم د چا کې د دې حالت کې لنفسها وکذا فی تعقلها او دغه شان په علم د دې قوه عاقله کې لنفسها چا لره او کنه دا مدار قوالتم شته کنه دا مدار چیرې مولا سے پوئیږي وکذا فی تعقلها او دغه شان په تعقل د دې قوه عاقله کې نفس سره ولی صور او د تعقل د دې قوه عاقله کې صور لره مدار څه شی دی نفس وجودها للمجرد هغه نفس وجود د دې چا ده د دې صور او نفس وجود د دې قوه عاقله ده للمجرد مجرد لره چې هغه په خپل د قوه عاقله ده نو دا مدار خو التم شته کنه و کنه ته وای چې علم د دې نفس ناطقه د دې قوه عاقله په دې حالت باندې بغیر د واسطې نشو کنه نو مدار د دې علم بغیر د واسطې نه هغه وجود د دې حالت دی چاته هم دې قوه عاقله ته او دغه مدار په چا کې مشته په دې صورو کې مشته او په دې نفس ناطقه کې مشته نو بیا څنګه علم په حالت باندې بغیر د واسطې نه وي او علم په خپل په دې قوه عاقله نفس ناطقه او په دې صورو باندې بل واسطه وي یعنی په واسطې د حالت سره وي پویږي نو په نسبت سره قوه عاقله ته ترجیح بلا مرجح راځي او په نسبت سره صورو ته ترجیح د مرجح راځي پوه شو ور باندې سر په خلاص شو قوله دا قول لاندې را کوش من هیته وانما ذلك هغه تنبیه ثانی کې دا ویل کنه چې دغه قوه عاقله د نفس ناطقه چې کله علم لري په دې صورت باندې نو دا علم بغیر د واسطې نه دی کنه دا علم بغیر د واسطې د صورت نه ده نو هل تدویل ولا يفتقر ذلك المحل دغه نفس ناطقه محتاج نه الى تحصيل صوره اخرى تحصيل لبل صورت نو دلته دی وانما ذلك نو دی من هي کې شارح قاضي هغه تعین د مشار الیه د ذلك کی چې ذلك سره اشاره چاته شوی عدم الافتقار وانما ذلك نه دی مگر د عدم افتقار د نفس ناطقه پڅ کې فعلم کې په دې صورت باندې بل صورت ته لوجودها له نو تعین د چا یو مشار الیه بس ته پوښ ور باندې سر په خلاص شو